السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو له خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. بالکل ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو د یوې نوې سلسلې سره د پښتو ادب او تاریخ یو نوی پروګرام سره زه تاسو ته مخامخ یم او لومبی پروګرام د زیدې کلي د صوابی سره تعلق لرونکی چې د ستارو محتاج نه دی. ډېر پښتانه ډېر زیات ستایلي دي، پښتو یې ډېره په مخ کې بوتلې ده، ژوندی یې ساتلې ده. د هغوی سره ناست یم چې د تعارف محتاج نه دی کفایتشاه باچا او د هغوی نه د پروګرام شروع کوم. نو هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. باچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام او ټولو ملګرو ته د مینې ډک سلامونه، ډېر احترامات او الله نمرو ژوند او ډېره خوشحالۍ غواړم. خوشحاله اوسئ ټول ملګري. ډېره مننه د باچا صاحب، هغوی سره راغلي یو، د هغوی ځای کې ناست یو. د یخنۍ موسم دی، هغوی راله وخت راکړ د پښتو ژبې ادب باره کې څه پوښتنې لرو او غواړو چې هغه هم موږ ته د خپل زړه هغه اظهار وکړي چې یاره دا پښتو ژبه او پښتانه به څنګه په مخ کې ځي. باچا صاحب وړومبی خو تاسو نه دا پوښتنه لرو چې دا اوسنی کومه پښتو دا یا شاعران دي دې کې او زړو شاعرانو کې تاسو ته څه فرق ښکاري؟ دا دومره زبردست دومره ښکلی سوال دی وکړو چې الله پاک زموږ دا خاوره دومره زرخیزه پیدا کړې ده په هر حساب باندې چې که موږ د رحمان بابا د شاعرۍ نه راواخلو او د خوشحال بابا د شاعرۍ نه راواخلو تر دې وخته پورې او چې وګورو نو اوس هم داسې شاعران الله پاک زیږولي دي چې هغې کې موږ که ووایو چې یاره دا شاعر ښه دی یا دا ښه دی یا دا ښه دی نو هغې کې موږ انتخاب نه شو کولی. ګلونه دي او داسې ګلونه دي چې بیا د هر یو ګل خپله خوشبوني ده او دا یو ګل خپل رنګ دی او خپل رنګ دی او خپل. ډېره مننه کوو د باچا صاحب. باچا صاحب ډېر ښکلې خبره وکړه چې د هر یو شاعر او د هر یو د شاعر د رنګ ځان له خوند دی او د هغې ځان له یو ځانګړی اسلوب دی. مثال دی باچا صاحب زمونږ دا ژبه چونکې ډېره په شا روانه وه او اوس د سافټویرو سره د فیسبوک سره بالکل ډېره زیاته ډېر چې ده نو دې خو ډېر ښکلی کار وکړو او موږ تاسو وګورو سوچ وکړو که نه نو په د پښتو د دوی خو لکه زموږ د اغیارو خو دغه حساب دی چې زموږ نه ژبه کټ کړي او د کوم کام چې خپله ژبه یې راکړې ده نو هغه یې روک شوي دي که نه او الله دې نه کړي چې موږ خپله ژبه هېره کړو او ستا خبره چې لکه نورې ژبې مې زده کوي خو لکه خپله ژبه یې هېرول دا ډېره لویه ګناه ده که نه. او نو د پښتو ژبې دپاره چې کوم شاعران هلې ځلې کوي او کوم لیک دی کوي که نه نو والله چې زه خو چې زه لکه انتخاب پکې نشم کولی چې کوم شاعر چې زه نه زه پرې ګوته کېدم که نه چې دا ټول ګلونه دي والله دې راته لري. امین. باچا صاحب ډېره ښکلې خوندوره خبره وکړه چې دا ټول ګلونه دي او یقینا چې ډېره زرخیزه ځمکه ده د پښتونخوا چې داسې شاعران یې زیږولي دي او هغوی د پښتو ژبې خدمت کوي. خو باچا صاحب دې سره یو دا ده چې زه وایم یو شاعر ته پاتې ده لکه زمونږ دا ژبه که نه دي حقیقت ته چې زه بس یو شاعر چې کوم دی نو اړم د دې چې زه نو خپل د پښتو په خدمت کې اړم دی او خپل لیک کوي او خپل چې نو خپل کام ته چې کوم دی نو هغه ستونزې او هغه کوم حالات چې کوم دي نو هغه د شاعرۍ په دغه باندې ورته مخې ته راولي او لکه د وخت ترجماني کوي دا چې کوم دی نو صرف دی ته چې کوم دی نو دغه کوو موږ دی ته چې دی نو لکه چې څومره ستاینه د دی وکړو نو موږ ډېره زیاته کمه ده د شاعرانو خاص کر او د حکومت نه هم چې دی نو دغه مخکې نه هم چې دی نو موږ یو ریکویسټ هم کړی یو سوال هم کړی چې د پښتو ژبې دپاره موږ وی چې زموږ د پښتو ژبه چې کوم دی نو خامخا دی چې دا نصاب ته رادل نه شي او د دې د باقاعده چې کوم دی نو یو استاد که نه ته په خدای یقین وکړه ماله دومره زیات افسوس راشي چې نورو ملکونو ته زه تللی یم ما کتلي دي د هغوی د اسکولونو چې کوم دی نو لکه ما حالات کتلي دي باقاعده چې کوم دی نو د میوزک چې کوم دی نو هغه یو پیریډ
چې کوم سټوډنټان کوم هلکان کوم شاګردان چې میوزیک سره شوق ساتي نو د هغوی دپاره چې کوم نو هغوی چې کوم نو خپل یو کلاس وي او په هغه کلاس کې هغوی سره هر یو شی پروت وي استادانو سره ناست دي او هغوی ته زده کړه کوي خپل فن ورته ښایي نو دا هنر دی او خاص کر زه وایم چې د نو لکه په دې باندې دې کار وکړی شي په دې زموږ پښتو ژبه د نصاب ته رادننه شي دا لومبی کار دی زموږ لپاره او چې دا دغه شي نو دا به زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره وي ډېره مننه د باچا صاحب یقینا چې څو میاشتې مخکې باچا صاحب د حکومت نه غوښتنه هم کړې وه او زما اندازه دا ده چې په اسمبلی کې د دې دپاره اواز اوچت شوی دی خو لا عمل نه ده شوی او انشاءالله زه هم باچا صاحب تاسو سره په دې دغه کې یم زه چې څه منډه ترړه یا به زه هم د خپلې مورنۍ ژبې دپاره وم بلکل او زه د خاکي چې دی نو ډېر زیاته شکریا ادا کوم دا کوم پروګرام چې خاکي روان کړی دی د دې شاعرانو او بیل بیل کس پسې دی ځي او کوم چې د پښتو سره شوق ساتي کوم چې د پښتو ادب سره مینه ساتي نو دې هغوی له ځان رسوي او هغوی سره کیني او د پښتو د ادب او د پښتو د شاعرۍ او د هغه نو دې ته ډېره زده کړه کوي او خپلو ملګرو ته چې کوم وړاندې کوي چې یاره زموږ د پښتنو دپاره دا چې دی نو دا په کار دی چې موږ دا وکړو ډېره مننه باچا صاحب